د بلخ ولایت په البرز ولسوالۍ کې له یوې دیني مدرسې څخه شپږ تنه حافظان فارغ او د فضیلت پګړۍ وتړلې. په دې مراسمو کې دیني عالمانو او یو شمېر چارواکو د پوهې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړې او د اسلامي امارت نظام یې د افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور وباله. ویناوالو له فارغینو غوښتل چې له خپلې پوهې څخه په ګټې اخیستنې دې هېواد ته خدمت وکړي. همین علما هست که رهبری جهاد را به دست خود گرفت. همین علما است که رهبری منبر به دست گرفت. همین علما است که رهبری مدارس به دوش گرفت. همین علما است که رهبری مساجد به دوش گرفت. همین علما است که رهبری ملت به دوش گرفت. همین علما بود که در مقابل جهان کفر مستحکم و قوی به همراه ملت خود در مقابل کفار ایستاد شد. ما این قدر میگیم با حفاظ کرام و علمای کرام و حافظینی که امروز فارغ شدن، خداوند تکالیفشان را قبول بکنه. خداوند همراه ما و همه علما و همه طلبا عمل ما را توفیق عمل بده که با قرآن عمل کنیم. واقعا بسیار کامیابی بزرگ است که امروز امت اسلامی فاقد این کامیابی است. بعد از گذشت قرنها امت در زیر سلطه و اشغال کفار زندگی میکنند. بزرگترین خلافت‌های اسلامی را از دست داده، بیشترین کشورهای و سرزمین‌های اسلامی را از دست داده. در همچه تاریخ ملت افغان شاهد فتح عظیم است. بیرق اسلام در ملک خود، در خاک خود، در پایتخت خود الحمدلله بیرق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بلند کرده. و این را بدانیم اگر شما قدر این نعمت ندانیم اما امت به این نعمت افتخار میکنه. هر قوم افغانستان قوم ماست، هر ملت افغانستان ملت ماست بدون کدام تفاوت. در هر گوشه که به ما هدایت شود ولو که ترخم باشه، بلدک باشه، هر جایی که اسلام قلعه باشه، هر جایی که باشه، ما من حیث یک سرباز همچون که به جهاد مکلف بودیم به اطاعت مکلف هستیم. از زعیم امارت اسلامی اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله و رعاه ما اطاعت. په ورته وخت کې د دې مدرسې مسؤل وایي چې د البرز ولسوالۍ له یادې مدرسې څخه په دې دوره کې شپږ تنو د قرآن کریم حافظانو د فضیلت پګړۍ وتړلې. نوموړي هیله وښوده چې یاد حافظان به په راتلونکي کې د خلکو او اسلامي نظام د خدمت جوګه وګرځي. امروز 6 تن از حافظ قرآن و خارج شدگی است دستربندی کرده و تعداد زیادی که دارد. سال آینده ان شاء الله که امید است که دستربندی بکنه. سال له بلې خوا د دې دورې فارغانو هم له رامنځته شوي تعلیمي چاپیریال څخه خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له خپلو زده کړو څخه به غوره ګټه پورته کوي. الحمدلله امروز دوره دوم است. ما حفظ کردیم قرآن. فضل خدا در مدت 2.5 سال شده که خوندیم. فراغت کردیم. الحمدلله خیلی خوشحال هستیم. ما بسیار خوشحال هستیم. در امروز که 2 سال شده درس خوندیم، امروز فارغ شدیم و بسیار خوشحال هستیم. دیگه خاصمت مسئول نیست که همیشه مثل همین روز با ما همکار باشند که تا ما ابدی به این محفل یا مثلا به این مدارس‌های دینی خدمت بکنیم و درس بخونیم و تا اینکه تدریس بکنیم و درس بگیم. کوشش ما همی است که به ما کمک بکنن که تا ما شاگرد ما زیاد باشند تا اینکه علوم دینی ما زیاد شوند. دا په داسې حال کې ده چې په هېواد کې د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ سره د عصري علومو ترڅنګ دیني علومو ته هم ډېره پاملرنه شوې ده چې هر کال زرګونه عالمان له دغو مدرسو څخه فارغېږي او خپل هېواد ته د خدمت جوګه ګرځي.